سړی چې رامخکې کې الیکشن ته تیر الیکشن کې یو سړی راوستو ویلې دله ووټ ورکړي دا ویلې ودروي الیکشن ته مالدار و ډېر مال څه دپاره ویل جی پاس کېږم پیسې ډېرې مال نه تاله مې بل کار کتلی دی تاله خره عالم چې پټو ته سرې چلې مونږ په دې ډب نه یو خو چې چا سره پیسې او دولت دی په ملک کې وګوره چې سپۍ برتی کېږي نو 10 پاس والا شرط دی سپۍ چې چپړاسي برتی کېږي 10 پاس والا شرط دی چپړاسي او سپۍ برتی کېدل دې نه زیاته ذلیله نوکري اډو بله شته نه هغې نه اوس قانون جوړ دی چې 10 پاس والا شرط دی چې 10 نه پاس سپۍ به نشي برتی کېدی او چې 10 نه پاس نو چپړاسي به نشي برتی کېدی او چې د پاکستان وزیر جوړیږي اکه د بارډر صوبیدار یو ګوته لګی وزیر جوړېدی شي او دې قوم دې ته سوچ کړی دی چې هلکه ته چې الیکشن ته ودرېږي ستا تعلیمي معیار څه دی مذهبي علم دې څومره دی دنیایي علم دې څومره دی ته به د دې قوم او د ملک خدمت څنګه کې ته پوهېږې په خبره دا معیار نشته خو چې پیسې او دولت در سره وي هغه د دغې خبره د هغه تیراوالې ښځې زمونږ خپله وه سود یې کول خلک ورته ویل سود مه کوه غرقه به شي ویلې کمې اپریدی ژبه کې کمې وی چې آخرات به دې خراب شي ایمان به څرنګ تېروې سودګرې ورته ویلې چې ایمان خره ورې خو ارمان د دنیا گئے ایمان خره ورې خو ارمان د دنیا گئے وی ایمان په انبارونو دی خبره د دولت کوه ایمانونه ډیر دي یو سړی ما ډېر تنګ کړی ما ته جا مړه آرام ته بیٹھ خدا دی قسم ہوں 5 روپے دینے ہوں میرا جنازہ پڑھنے اور میرا بخش رہا تیرے جنازے تے نا ہوں 5 روپے دینے ہوں میرا جنازہ پڑھنے تیرے ہر ملا نو منگا کے پیسے دے دے سا جنازہ پڑھوا لے سا پیسے دے دے سا ختم کر لے سا میں بخشا جا بس ختم ہے کر نو ایمان خرے ہو رہے خوارمان دا دنیا گئے دیتا سوچ ہو گئی دیتا فکر ہو گئی خبر دا دولت او دا دنیا دا خبر د ایمان نه دا او نه د اسلام دا او نه د مذهب دا او نه د دین دا خبره د دنیا دا او چې د کم قوم په زړه کې بحیثیت مسلمان قوم د اسلام او د دین او د مذهب درد نه و زما د خدای په ذات قسم یو د جمعې منځل راغلو خلکو په کلاو غوګونو واوري کستاسو په کې دا درد نه و چې د پاکستان نه دی ولې د انګریز قانون لار نشي او تاسو ایمان تیر کړو نو زبر د دوه نه پیدا د کروڑ نه به پیدا که تاسو پړ کې دا درد نو راځي منځونو ته کنه تراویم کوي او ختمونم کوي او روجیم نیسي او اسه خرلم خلاو تړنو سپي خرل خلاو تړاو چې ټول ورځ غیا مخره زمونږ د روجي داسي دا درد پړ کې نو چې خدای ستا کتاب تا کتاب چې تا په 23 کاله کې جناب محمد رسول الله ته نازل کړی دی یا الله په جماعتونو کې په تاخچو کې پروت دی دا هغه کلام دی چې په 23 کاله کې په جناب رسول الله نازل شوی په 23 کاله کې دا صرف دلې پروت دی خو چې څوک وزګاری دلته مانځه تراشي نه لګي راوالي داسې کولاوي کی او پکې یو د سلو ټکی وي خیال مرا بس وی ګر بیا دا سټپ کې دلته کی دا دل راغله دې ته وګورئ چې دا پروت په کم ځای کې دی او ورشي د وکیلانو په بلخانو کې د لاډ میکالې د انګریز جوړ کړي قانون تم وګورئ چا په کوم قسم المارو کې پروت دی او دې ته وګورئ کم قوم آسمانی کتاب چې هغه دومره خوار او دومره سپک پروتي هغه قوم به د ښې ورځې مخ ګوري هغه قوم به ترقی کوي دا خو لا بیا هم ښه د المارۍ کې پروت دی کلو ته ورشئ کټ یا پوټه ځوړند کړئ او په هغه پوټه کټ کې د قرآن دا پاڼې او دا دغه پاس پراتی او ویانې خوري او هغه را جوړېږي او خلک تښتېږي داسې ده که نه ده
د کلی په جماعتونو کې. نو د خدای خبرې چې دومره سپکې لیدې شي په کوم ملک کې او دومره په سپک نظر د خدای خبرو ته کتې شي، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرو ته دومره په سپک نظر کتې شي، هغه مسلمانی او هغه څه قومي او هغه څه وطن وي او هغې له به هم خدای خورس ښي. خورس خو زما لاس کې نه ده چې زه یې چاله ورکړم، نه ستا لاس کې ده. خورس خو د هغه کائنات د مالک په لاس کې ده. اوس تاسو د ملک وګورئ، پرون یې والا حکومت ورکړی، نن یې پنځه درېیمې تبې راوستي دي. پرون یې حکومت و، بله ورځ مې لیده صاحب موټر باندې ډنډر ولاړو، جنډه تې کوزه. حکومت ویلي چې جنډه مه لګوئ، خطره ده. دفعه 144 لګېدلې. اچھا ډنډر پکې و، دغه به پکې داسې د پیشي غوندې غلی ناست و. یا الله خیر، یا الله خیر. دا اوس څه ملک دی؟